کاتې زه پوه سو جنجال غواړې دعوه غواړې زورور یې بیا ذاتي قرار ته زور پسې که نو ذاتي عبدالغفاره دغه د وینې لار ده دغه د ذاتي دورې کوڅه ده دورې لار ده ماجت ته کیسه خو دا ته په تا ته کلي کې ته بلد یې دغه ځای د ما ده دغه له هغه کونجه له دغه داسې وتلي ځای چې راونیسه دلته د موږ دغه زړې کوټې د کنډوالې هم لاسته دغه کنډوالې دي ذاتي که لاره به دلته ورکړې کوڅې ته به دروازه ور خلاصه کړې ذاتي دلته د موږ خپلې کنډوالې دي خپلې د موږ کور و ذاتي کره بیا اوس نه دغه کاکا له زمن ورسره د ما معنا خوند نه راکوي نه پرې خرڅوم چې والي ویستې پلانې سې په شارینو په بیه را چې غواړم نه ورکوم ولې نه مې باندې لورېږي ذاتي او چې څونه دی په تکلیفېږي څونه دی ځورېږي د ونې ځوروم ولې خوند نه راکوي او یا به د ما په زړه باندې دا سودا را سره کوي وینې دغه ځای ته وینې لغو جا داسې راونیس دغه د موږ زړې کنډوالې دغه کوټې وې دغه د موږ کور و ذاتي قرار بیا چې موږ له دوی سره جلا سو موږ خالته بله آبادي جوړه کړه دوی بیا د لې سره پاته سو د لې آبادي جوړه کړه ځکه نور هم ډېر دي خو دغه ځای خاص په دې خاطر باندې چې معنا دی باندې پرې مجبوره کړم چې د ما په لاره را سره ولاړ نه شي چې د ما په رایه را سره ولاړ نه شي تر هغو یې پرېږدم هم نه و ذاتي دغه ځای ته دلته به دروازه دغسې وینې مخامخ ورکړې دغسې هم ازاده کوڅه ده دغسې هم ذاتي دغه خبره ده خیرالله کاکا راغلی کنډوالې خرڅوي په بل چا باندې وایي زموږ دروازې مخ ته چې د هغه درازه ورسو ته خو یو ته ورته وسړی دا خو درځه ورته ورسه په خپله ورسره وغږېږه که څه که ورځه دا خو ورته د موږ ځای ده د موږ د دروازې مخه ده وسړی دومره ظلم خو ورته څوک له چا سره نه کوي که نه ته داسې ورسه ورته ورته ګوره دومره ظلم مه کوه دومره ناجایزه مه کوه دومره خو ورته انشاءالله تعالی په مړي سره ګډ یو په ژوندي سره ګډ یو نو اوس خو د پلار اولاد یو چې خو دا خبر ده چې خو نو چې هغه خو چې ته خوښه ده باید چې دا له ما سره مراد وکړي راسه ته په خپله ورسره وغږېږه خو پوله په پوله مې ورسره ګوره یوز دیم واخلې دا خبر ده دوه چنده به یوز ورکمه دوه چنده به یوز ورکمه که دا خبر ده دی په دونه کې نت کېږي او خرڅلاو ته خو به مشکله یې خلاصه بس خرڅلاو خو نسته چې نو وینې تر دغو ځایه د دوی هم راغلو ځکه ښه یې حال دی د خیرت خیر و خیرت خیر دا یې د ښه در سره وکړه کور دې ودان زه خبر شولم چې تا د انځکې ته خریدار راوستی دی و که دغه نه را سره ولاړ ده نږدې نو ته خو داسې به وکړې چې زه تا ته اول وزرم کوم زارۍ هم کوم دا د ما د کور مخه ده او په پلو پټي سره شریک یو نو دا خبر ده مړی ژوندی هم سره ګډ ده دومره ناجایزه مه را سره کوه دا خبر ده ناجایزې ته به ضرورت نه وي که نه که بیا داسې ناجایزه کوي بیا خو به هغه د تا دا خبره به هم ښه نه وي او د ما خبره به هم ښه نه وي او نور به بیا اخیستلو ته به انشاءالله خلاصه نه وي چې ته به وایې چې خلاص غواړې پیسې غواړې د چند یې در کومه خو نور راته خلک دې رالیږلي او خلکو ته دی به درته ووایم چې له زوره خو د یو وارې زه نه کمزوره یم نه ډارېږم د پلار د نیکه جای مې ده که مې نه ده جایداد مې ده که نه خو زه تا ته نه درکوم نه درکوم نه درکوم شپه مې ده د دروازې مخه مې ده سید چې په کوم قیامت باندې زه په بل باندې خرڅوم په هغو باندې په هغو قیامت به زه انشاءالله تعالی اخلم تر هغو به دې خبر د هغه هم درته لا به لږ زیاته مې که نه په بل چا ته خو بیخي خلاصه نه ده ګوره خبره ده خلاصه ده د ما خپل جایداد مې د زه په تا نه خپل جایداد نه خرڅوم شپه د ما د لاندې ده په تا یې نه خرڅوم انشاءالله تعالی ته نه در باندې خرڅوم چې دغه ټول افغانستان را سره راوغواړي نه در باندې خرڅوم نه ما او تا جوړ سره راځو و د ما په قیامت باندې معنا بیا سید دغه خو به نو تل ما سره چې ظلم کوې چې به دغه که ته هر شی بولې زه پوه سوم د ما په زړه باندې به معنا خط را سره لیکې د ما په زړه باندې درپرېږدم چې لویس په حساب مې درکوه که په متر درکوله د ما په زړه باندې کنیزې په ځکه خو به هم نه یې که د ښار چې د شارینو په پلانې څه چې د شارینو په قیامت باندې در بیه کوم یا
بیا راچخلې یا زه په بل خرڅوم خریدار ته خو خپله م وایم که ما تر غوږو ته نیسه بیا به تا به م یو وخت دغسې راځي بیا به تا ذاتي هغه چې د ما کار ده که و زه که مې تر خوږ ګوتنې وې که مې تر جوړه ګوتنې وې ذاتي د هغه خبره ده یا دې ما په زړه باندې سودا یا یې زه په تا نه خرڅوم دنیا خرڅوم ذاتي هغه بیا تاسې مصلحت سره وکړئ که ما دا سړی ورته راوستلی ده چې در باندې دونه کېږم که دې په دغو رقم را چې واخیستله که دا څنګه چې تا چورت والی دلته دا دیوال وږم کله دې لار شته دلته کله یې درکوم کله جای درکوم دغسې خبره بیا ته ما ته مه کوه کنه زه هم بیا تربور لرم دلته دروازه لرم صحیح ده ذاتي هغه به بیا معلوم شي چې زه زورور یم که ته زورور هیڅ مشکل نشته خپل جایداد مې ده زه په ده نه خرڅوم غوږ هم ما ورته نیسه غوږ لا ما ورته نیسه راځه هغه ته ولې پرېږده ذاتي هغه د ما او دای سره معلوم یې نه باندې خرڅوم په ده یې نه خرڅوم خپل جای مې ده کمینات د پلاره د نیکه جای مې زه په ده نه خرڅوم یک یې خرڅوم بیا به دې ما په زړه بیا راچه اخلي په زړه بیا راچه اخلي که نه پې په عذابوم د دای به دې باندې په عذاب کړمه چې په دیوال باندې اوړې د ما په لار باندې به ګام نه راچکي ما تا ته زه دلته در پسې رالم دلته کنه چې د تا غوندې لسم کې خریدار سره د خریدار د مېلمانه سترګې نه وای دلته به ما ته ودلته وینې سره تویې کنه څنګه ګرمېږه ما لاس له ګرېوانه کنه شرم د خلک دی هغه خلک دی هغه خپل لاس داري کوم ته یو بل خریدار بیا خلک دی کنه خپل لاس داري کوم ما بیا وګورم خلک دی مینه په دلته کومه چې دا څه به دی ان شاء الله تعالی ورکه چې څوک راشه وم پیژني ولکه چې څوک راشه وم پیژني ورغه پرېږده علي کان وم پیژني پرېږده سید بس ما ذاتي زه پوسوم ته پوسوم داسې دیم لاس خلاص داسې دیم لاس خلاص سید ذاتي زه پوسوم جنجال غواړي دعوه غواړي زورور یې بیا ذاتي قرار ته زور پسې که